السلام علیکم، په خیر راغله. زه محمد اسحاق او تاسو ګوره ډسکور خیبر پښتونخوا. په دې وخت کې زه موجود یم په سیف الله جهیل کې. ډېر ښکلې او ښایسته نظاره ده. باران را باندې راغی، نو زر زرم ټینټ ولګاو او ملګري ته موټرسایکل پنچر شوی دی وکسته. او دا چې کوم دی دا د دې ځای رهایشي دی، لوکل دی. راته ووایي چې څه دې م پکار وي، راته ووایه چې راوړم دله. زما تاسو ټولو ملګرو ته خوښ ده چې کوم خلک هم دلته کې راځئ، ښه بېغمه راتلی چې دلته کې هېڅ ټینشن نشته تاسو ته. تاسو زه د نو ملګري ښیم چې دننه ناست دي په ټینټونو کې. دا زموږ ټیر پنچر شوی دی دا، او دا دي هغه څه وایي جړۍ بانګیان څه وایي دا هغه دي. او اوس هم نور لبوزمه، راشئ چې نور لمبوزمه. دا وینئ دا ناست دي په ټینټ کې. ماشاءالله ماشاءالله. هلکه څنګه چل دی؟ یخني شته که نه؟ او موسم څنګه دی؟ موسم خو زبردست دی، ښکلی نری نری پټه مورېږي او یخني هم کېږي که نه؟ یاره یخني هم کېږي. دا څه وایي په داسې ځای کې پراته یخني به هم نه کېږي نو څه به هم کېږي. تاسو کتلی شئ دوی په دې وخت کې په سیف الله جهیل کې دي، او دا ښایسته نظارې تاسو ګورئ. او باران نه په دې وخت کې د غرونو په سرونو باندې ورځې راغلې، لوړې راخورې شوې. او دې خوا چې کوم دی بیا نصرالله جهیل دی. ډېره مننه.